الله جل جلاله څنګه د خپل بنده مرسته کوي. د کائناتو یوه برخه د یو خاص نظام له مخې د هغه کس په ګټه وڅرخوي چې له چا سره چې الله جل جلاله وغواړي مرسته وکړي. الله رب العزت چې کله یوسف علیه السلام سره د مرسته اراده وکړه نو روانه قافله یې د اوبو محتاج کړه تر څو یوسف علیه السلام له څا څخه راوباسي. د مصر عزیز یې د اولاد له نعمت نه محروم کړ تر څو یوسف علیه السلام د خپل اولاد په څیر وساتي. بیا یې د مصر بادشاه د خوب د تعبیر محتاج کړ تر څو یوسف علیه السلام له زندان آزاد شي. د وخت مصریان یې له قحطۍ سره مخ کړل او په دې سره یوسف علیه السلام د مصر عزیز شو او ټولې خزانې یې په واک کې ورکړې. نو ای مسلمان ورور او خورې، کله چې د خپل کارونه د کائناتو لایزال رب ته وسپارې او په دې باور ولري چې هر څه د الله تعالی په اراده څرخي، نو الله عز وجل به ستا د خوشحالۍ او خوشبختۍ او عامل داسې در برابر کړي چې ستا ګمان هم نه وي. د انسان د زړه د سکون لپاره د قرآن دغه سپېڅلی آیت بالکل کفایت کوي. الیس الله بکاف عبده، آیا همغه الله د خپل بنده لپاره کافی نه دی؟ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.